السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن سبا د مدینه منورې نه تقریبا 300 کیلومتر لري تبوک طرف ته یو خار آباد دی چې دې ته العلا یا الحجر ویل کېږي. د دې خار باره کې ناشنا خبره ده چې د بالکل په صحرا کې آباد دی. په صحرا کې واړه واړه غرونه دي، بیا دغه سره خو شان ناشنا مکانات موجود دي. او د دې باره کې بیا ناشنا خبره ده چې دلته غرونه تراشلې شوي دي، په هغه کې دنه پوره کورونه جوړ دي، د ناستې پاستې برابر ځایونه موجود دي. په دې ځای کې د دې غرونو سره خواوشا د چینو باقیات موجود دي، او ورسره دا مخکاري چې په زمانه کې په دې علاقه کې نهرونه بهیدل، دلته د کجورو باغونه او د دې اوسیدونکو خلکو به زراعت کوو. د دې خلکو باره کې بل ناشنا خبره ده چې دې خلکو په خپل زمانه کې په دې هوار ځمکه باندې ناشنا کورونه جوړ کړي، او د دې علاوه بر په غرونو کې جدا کورونه جوړ کړي. یعنی د یخنۍ په موسم کې به دا خلک لاندې په کورونو کې اوسېدل، او چې کله بیا ګرمي شوه نو دا خلک به د غرونو د کورونو ته رامنتقل شو. یوه زمانه داسې وه چې په دې ښار کې د 15 لکو نه زیات خلک اوسېدل، او اچانک بیا داسې یوه حادثه مخې ته راغله چې د هغې د وجې نه دا ټول خلک فنا شو مخ د ځمکې نه. د دوی هغه عیش و عشرت بالکل ختم شو د دنیا نه. نن سبا ډېر خلک داسې دي چې هغوی وایي چې دې خلکو باندې چغه والې شوې وه دا تشویشه په صورت کې. د دې خلکو سره خوا ته بلې یوه علاقه ده چې په هغې کې د تشویشه نشانات موجود دي، او له دغې نه معلومیږي چې په یوه زمانه کې دلته د تشویشه په ذریعې سره دماکه شوې وه چې د هغې د وجې نه دا خلک فنا شوي دي. نو په دې خبرو کې څومره حقیقت پروت دی دا به بیانو، او دلته چې کوم خلک آباد وو د هغوی ته په تاریخ کې او په قرآن کریم کې قوم ثمود ویلی شوی دی. نو ملګرو، په تېر شوي درس کې موږ تاسو ته ویلي وو چې الله سبحانه وتعالی په مخ د ځمکه باندې عادیان آباد کړي وو. دوی له په خپل زمانه کې یو قوت او طاقت ورکړی وو، لیکن کله چې دې خلکو خپل پیغمبر خبره ونه منله هود علیه السلام، نو الله سبحانه وتعالی د خلکو باندې طوفان راوستو. دغه عذاب په دوی باندې راغی او دوی د مخ د ځمکې نه فنا کړو. وایي کله چې دا عادیان فنا شو د دې نه خلک ژوندي پاتې شو کوم چې په هود علیه السلام باندې ایمان راوړی. وایي دا خلک چې کله دغه عذاب نه بچ شو نو دوی دا علاقه پرېښوده. د مدینې او شام په مابین کې کومه علاقه ده کوم ته چې حجاز ویلی کېږي په دې ځای کې آباد شو، او دغه ښار دی کوم ته چې الحجر ویلی شوی دی. نو په دې ځای کې دا خلک آباد شو او دوی خپله نوې زندګي شروع کړه. دوی هغه طاقت استعمال کو کوم چې د عادیانو سره موجود و، یعنې ښه کورونه جوړول شو او د زندګۍ لپاره ټول ضرورت راجمع کول وغیره. یعنې د آبادیانو د جوړولو د علوم او فنون دې خلکو ته په میراث کې پاتې شوي وو. نو دا خلک را شروع شو او هغه شان کارونه یې شروع کړل کوم چې عادیانو کړي وو، څرنګه کورونه چې به هغه خلکو جوړول. ابن خلدون کوم چې مشهور مورخ دی هغه دې باره کې بل قول ویلی دی. هغه قول دا دی چې سمودیان اصل کې په عراق کې اوسېدل د عادیانو په زمانه کې، خو په عراق کې به د څه قبایلو په خپل منځ کې جګړې کېدلې. نو د هغه جګړو د وجې نه دا سمودیان راولګېدل، د عراق نه راغلل د حجر ته او دا علاقه یې آباده کړله. نور دا خبره واضحه ده چې سمودیان او عادیان د دواړه د سام اولاد دی، او د دوی نسب ایرم ته رسېږي. یعنې سمود بن عاثر بن ایرم بن سام بن نوح علیه السلام، یعنې یو قسمه عادیان او سمودیان په خپل منځ کې رشته دار هم دي. الغرض کله چې د سمودیان د حجر دی علاقې ته راغلل او په دې ځای کې آباد شو، نو دې خلکو د خپل ژوند سره متعلق څومره ضروريات وو هغه په دې ځای کې راجمع کړل. دوی دلته ځکه آباد شوي وو چې دا علاقه زرخیزه وه، دلته به اوبه بهیدلې، نهرونه به موجود وو. او پخوا زمانه کې عادت به د خلکو دا و چې په کوم ځای کې به اوبه میلاوېدلې او په کوم ځای کې به زراعت ښه کېدو، نو دغه زمانې انسانان به په دغه علاقو کې آبادېدل. نو سمودیان د حجر د علاقې د ځکه راغلي وو چې دا په هر څه باندې پوره وه. نو سمودیانو به دلته خپل زراعت کوو، د کجورو نه د زراعت نه فایده اخیستله. د دې خلکو د عیش او عشرت دغه تذکیره په قرآن کریم کې شوې ده، او الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې دې خلکو ته د میوو څه کمی نه و، باغونه د خلکو سره موجود وو، چینې ورسره هم وې چې په هر وخت کې به دوی ته په وافر مقدار کې دار څه میلاوېدل. په دې خلکو باندې بل غټ نعمت دا و چې دوی آبادیانې ډېرې زیاتې کړې وې په خپل زمانه کې. یو قسمه آبادي هغه وه کوم چې دوی په غرونو کې کړې وه، غرونه یې تراشلي وو او په هغې کې خاص مکانات جوړ کړي وو. دوی مکانات هغه وو چې دوی په مخ د ځمکه باندې جوړ کړي وو، یعنې په هواره کې. اگر چې دې خلکو د آبادۍ اکثر نشانات اوس ختم شوي دي، بالکل ډېر لږ د هغې نه باقي پاتې دي. نو دې خلکو به دوه قسمه آبادیانې ځکه کولې چې کله به جمع راغی نو دا خلک به لاندې راکوز شو، او په هواره چې به دوی کوم کورونه موجود وو په هغه کې به یې ژوند کوو. او چې کله به ګرمي شوله نو دا خلک به واپس هغه کورونو ته لاړل کوم چې په غرونو کې موجود وو. د دې خلکو هغه آبادي اوس هم په دغه علاقه کې موجود ده، او انسان چې ورته وګورو نو حیران شي چې آخر د دې خلکو سره دا وزار د کوم ځای نه راغلل، په کومې طریقې سره د خلکو د غرونو تراشلې دي چې په هغه کې د دوی پوره کمرې جوړې کړې دي. د تعجب خبره ده چې په دغه زمانه کې د سمودیانو د جدید ټکنالوژي نه بغیر دا کار څنګه کوو. د دې نه معلومیږي چې د یو خاص قوت او طاقت او خاص قسم صلاحیت
چې الله سبحانه وتعالى د خلکو له انعام په تور باندې ورکړو. نو د سمودیانو په دې علاقه کې اوسېدل او د موحدین خلکو د عادیان نورستو پاتې شوي وو، توحید قبول کړی وو، یعنی د دوی په آخر کې څه خرابي نه وه. لیکن کله چې دوی د نسلونو ورو تیر شو، نورستو به ګیداسې خلک راغلل چې هغه شریان وو او هغوی دوباره په هغه مرض کې اخته شو په کوم کې چې عادیان اخته شوي وو، یعنی شرک. د دې خلکو په آبادو کې اوس هم خاص ځایونه موجود دي په دې کمرو کې چې دوی به په هغې کې بوتان ایښودل او د هغې بندګي به یې کوله. د دې شرک سره سره د خلکو ظلم شروع کړو دغه زمانې په انسانانو باندې، په ځان باندې فخر شروع کړو او ټول هغه مرضونه په دې خلکو کې راغلل کوم چې دوی نه مخکې په عادیانو کې موجود وو. نو الله سبحانه وتعالی د خلکو باندې احسان وکړو، دوی ته یو پیغمبر راولېږو چې دوی د نسب نه و، صالح ابن عبید علیه السلام. صالح علیه السلام یو نیک انسان و او د دې سمودیانو ډېره مینه وه دغه صالح علیه السلام سره په اولی کې. دوی به په خپل مشورو کې شاملوو، د ده نه به یې مشورې اخیستلې او ده ته به یې د عزت په نظر باندې کتل، یو مقام او مرتبه یې دله ورکړې وه. خو یوه زمانه داسې راله چې صالح علیه السلام د خلکو سره کېناستو، خو په دې ځل د مشورې وخت نه و، بلکې صالح علیه السلام د خلکو ته صفا ووي چې زه د الله سبحانه وتعالی طرفه پیغمبر یم تاسو ته، تاسو چې په کوم شرک او ظلم کې اخته یئ دا پرېږدئ او توحید طرف ته راشئ. وایي دې سمودیانو چې کله د صالح علیه السلام د خبره واورېده نو هغوی په حیرت کې پرېوتل او ده ته یې وویل دا ته څنګه خبرې شروع کړې، مخکې خو ته داسې انسان نه وې. خو بهرحال صالح علیه السلام د دې خلکو سره بار بار بحثونه راغلل، په هر قسمه دلایلو سره یې دا خلک قانع کړل چې اله صرف یو دی، ډېر نه دي، او تاسو چې په کوم کار کې اخته یې دا شرک دی او ډېر غټ ناپسندیده کار دی د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې. و دې خلکو به صالح علیه السلام ته وویل چې مخکې زموږ ستا نه ډېره غټه تمه وه، موږ به تا ته ډېر ښه سړي په نظر باندې کتل، لیکن ته اوس بدل شوی او موږ ته هغه خبرې کې چې موږ خپل الهه پرېږدو ستا لپاره. وایي صالح علیه السلام د خلکو ته مسلسل بیانونه کول، دوی ته به یې ترغیب ورکوو توحید طرف ته، لیکن دا خلک ډېر سخت وو په کفر کې او د هغه خبره یې نه منله، بلکې په دې خلکو کې تقریبا وایي څه 9 سرداران وو او د دوی تذکره په قرآن کریم کې هم شوې ده چې ډېر سرکشه خلک وو او دوی به ډېر تکلیف ورکوو صالح علیه السلام له. وایي دوی یوه ورځ راجمع شو او دا مشوره یې وکړله چې موږ به په دې صالح علیه السلام باندې یو داسې کار ور واچو چې دی نشي کولی او د هغې د وجې نه موږ دا خلک د ده نه قلار کړو. یعنې په دغه زمانه کې لږو خلکو ایمان راوړی و په صالح علیه السلام باندې. د دوی راجمع شو دا مطالبه یې وکړله د صالح علیه السلام نه چې زموږ لپاره د دې کمر نه ته اوښه جوړه کړه، موږ به تعالی پیغمبر ومنو، خو د هغې دپاره خپل شرایط کېښودل، عامه اوښه نه، هغه اوښه کوم چې د 10 میاشتو حامله اوښه وي، یعنې چې د هغې لنګېدل نږدې وي او سور رنګ والا اوښه وي. صالح علیه السلام دې خلکو ته وویل چې آیا تاسو به ایمان راوړئ که داسې چېرته وشي؟ نو دې خلکو وویل چې یا بالکل موږ به ایمان راوړو که داسې واضحه معجزه موږ په خپلو سترګو باندې وینو. وایي صالح علیه السلام د الله سبحانه وتعالی نه سوال وکړو، د الله نه دعا وغوښتله، نو الله سبحانه وتعالی د صالح علیه السلام دعا قبوله کړله. په دغه ټایم کې دوی چې کوم کمر ښودلی و نو هغه په خوځېدو باندې شروع شو تر دې چې هغه وچاودو او د هغې نه یوه اوښه راووتله چې د 10 میاشتو بلار به اوښه وه او لنګېدلو ته نږدې وه، سور رنګ واله وه. کله چې دې خلکو معجزه ولیدل دوی ډېر حیران شو او کافي خلک په دوی کې داسې و چې هغوی ایمان راوړو، په صالح علیه السلام باندې مسلمانان شو، لیکن اکثر په دوی کې داسې و چې هغه شریان وو او اوس هم د صالح علیه السلام سره دغه خبره نه منله. صالح علیه السلام د خپل قوم ته وویل چې دا ستاسو لپاره معجزه شوه دا اوښه، نو تاسو په دې باندې ظلم نه کوئ، دا به تاسو کولاوه پرېږدئ چې د الله سبحانه وتعالی په ځمکه باندې سریږي. او د دې لپاره یو قانون کېښودو چې یو ورځ به د اوښه راځي دي ګودر ته او دا به وبس کي، او په بله ورځ باندې به ستاسو د ځناورو نمبري چې د عام ځناور به راځي او هغوی به له دغه ګودر نه سکاک کوي. وایي دا اوښه په خپل جسامت سره ډېره غټه وه، دې به وایي ډېرې اوبه څکلې، خو د هغې سره سره دې به ډېر پی هم ورکول خپل قوم ته، تر دې چې بعضې مفسرین دا لیکلي دي چې دې اوښې به دومره پی ورکول چې هغه به دې ټول کلي ته کافي کېدل. وروسته به یې دې سره خپل دا بچې هم وو او دا به سرېده، چاله به یې نقصان نه ورکوو. لیکن په دې قوم کې چې کوم شریان موجود وو نو هغوی راپاڅېدل او د الله سبحانه وتعالی دغه حکم یې چیلنج کړو. دوی په خپل منځ کې مشوره وکړله چې دا اوښه کله راشي او دا اوبه ټولې وڅکي دا زموږ ځناور ته بیا ناکافي کېږي، دا اوښه به هم باندې بوج شوې ده، که موږ راولګو دا اوښه مړه کړو دا به څنګه وي؟ بعضې مورخینو دا لیکلي دي چې په دغه زمانه کې د سمودیانو په دې علاقه کې یوه زنانه وه چې د هغې څاروي ډېر زیات وو او هغه به د دې اوښې په وجود باندې ډېره خفه کېدله. نو وایي دا راولګېده، په دغه قوم کې یو سړی موجود و کوم ته چې قدار ابن سالف ویلی کېږي. وایي هغه له لالچ ورکړو او دی ورته وویل چې دا اوښه زخمي که یا مړه که. وایي دغه قدار راولګېدو پر یو اوښه باندې حمله وکړله او په قرآن کریم کې راځي چې دې خلکو دغه اوښه زخمي کړله. وایي کله چې صالح علیه السلام د دې خلکو د دې کار نه خبر شو نو هغه ډېر افسوس وکړو په دوی باندې، او دوی نه یې تپوس وکړو چې تاسو دا کار ولې کړی دی؟ نو دوی ورته ښکاره دا خبره وکړه چې تا موږ د کوم کار نه منع کړي وو موږ هغه کار وکړو، اوس ته به موږ باندې هغه څه راوله د کوم څه چې تا زموږ سره وعده کړې وه، یعنې عذاب. صرف دومره نه بلکې وایي دا ټول قوم راجمع شو
په جمع سره دا خبره وکړه چې موږ په قتل باندې راضي یو. وای دا خلک راولګېدل خپل هغه واړه واړه بچي هم بهر ته راویستل له کورونو نه او د هر یو کس نه تپوس وکړو چې آیا تاسو د اوښې په قتل باندې راضي یئ؟ وایي هر یو تن پکې دا وایي چې یو زه پرې راضي یم. تر دې چې په دې کې کوم ماشوم و نو هغه هم اقرار وکړو چې دا ښه کار وشو. نو کله چې د ټول قوم په دې کار باندې رضامندي ظاهره کړله نو صالح علیه السلام دې قوم ته ووایي چې نن نه 3 ورځې بعد به په تاسو باندې عذاب راځي. په دغه ټایم کې دې قوم کې چې کوم 9 کسانو شریان هغه راجمع شو مشوره یې وکړله چې نن شپه به مونږ په صالح علیه السلام باندې حمله کوو دی به وژنو. او د هغې نه بعد بیا خلکو ته وایو چې مونږ له دا نه یو خبر چې دا چا مړ کړی دی. دوی دا مکر جوړ کړو او کله چې په دغه شپه باندې ځان تیار کړو د حملې دپاره نو الله سبحانه وتعالی په دوی باندې عذاب راوستو او دا 9 واړه کسان په دغه ځای کې هلاک شو. دې نه بعد چې کله په دې خلکو باندې اولنۍ ورځ راغله د دوی د مخونو دا رنګونه تک زیړ شو او بیا په 2 ورځ باندې د دوی دا رنګونه تک سره شو او کله چې په 3 ورځ باندې د سهار نور راوخته د دې خلکو دا رنګونه تک تور شوي په دغه ورځ باندې. او په دغه وخت کې دې قوم باندې سخت زلزله راغله او د دې زلزلې سره سره یو شدید اواز په دې باندې وشو چغه والی شوه چې هغې د وجې نه دا ټول خلک هلاک شو او هېڅوک په دې کې ژوندي پاتې نه شو. صرف هغه کسان ژوندي پاتې شو کوم چې په صالح علیه السلام باندې ایمان راوړی و او د هغه سره د دې کلي نه وتلي وو. په دې قوم باندې زلزله راغلې وه او د دې هغه نشانات اوس موږ تاسو ته میلاویږي په دغه ځای کې. د دې خلکو چې کوم کورونه دي که تاسو هغې ته وګورئ نو په هغې کې داسې چاودونه شته دی د دوی په عمارتونو کې چې د هغې نه د یو زلزلې وجود معلومیږي. دویم بلې خلکو باندې چغه والی شوې وه نو دا چغه په څنګه صورت کې وه. بعضې خلکو د دې لپاره یې وجه ویلې د ظاهري او هغه داسې چې د دې خلکو سره خواته دا تشویشه په صورت کې دماکه شوې وه او د هغې دماکې د اواز دومره شدید و چې ټول خلک د هغې د وجې نه مړه شو. او په قرآن کې هم دې ته صیحه ویلی شوی دی. دا تشویشه د خبره مشهوره ځکه د ملګرو چې په سن 1800 کې هم داسې واقعه مخې ته راغلې وه په انډونیشیا کې. په انډونیشیا کې یوه جزیره ده په هغې کې دغه شان یو دماکه شوې وه دا تشویشه. تشویشه هغه لاوې ته ویلی کېږي ملګرو کوم چې په ځمکه کې جمع شوي وي دا ورو سیوا کېږي او د هغې د وجې نه دبه جوړېږي په ځمکه کې او کله چې د دبه ډېر زیات سیوا شي د هغې د وجې نه ځمکه وچ وي او د دې په نتیجه کې یو زوردار اواز پیدا کېږي. وایي په سن 1800 کې چې کله دغه حادثه مخې ته راغله د دې د اواز دومره شدید و چې دې سره خوښه څومره خلک وو نو هغه د شدید اواز د وجې نه مړه شوي وو او د هغې د وجې نه د دنیا په مختلفو حصو کې قحط راغلی په دغه ورځو کې. نو نن سبا چې د سمودیانو کم کلی دی الحجر د دې سره خواته یو بل کلی دی چې په هغې کې دا تشویشه باقیات موجود دي او د هغې نه معلومیږي چې یو زمانه کې دا تشویشه بهر ته راوتې وه او په دغه صورت کې یو زوردار اواز شوی و او دا عین ممکن ده چې دا خلک د دغې اواز د وجې نه مړه شوي دي. په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دې چغې ته صیحه ویلی دی او دا تذکره یې نه ده کړې چې دا صیحه چا وهلې وه. آیا دا د تشویشه په صورت کې وه او کنه جبرئیل علیه السلام د چغه وهلې وه په دوی باندې. د دواړه خبرې الله ته څرګندې نه دي. نو خلاصه دا ده چې سمود په دې قوم باندې یوه زلزله وه او د هغې زلزلې سره شدید اواز و چې د هغې د وجې نه د سمودیانو دا کلی په دې کې کوم آبادي موجود و د خلکو هغه ټول په یو ځل باندې فنا شوه. نو حاصل دا دی ملګرو چې د قوم سمود هغه عروج قوت او طاقت په دې عذاب سره په زوال باندې بدل شو. همیشه لپاره دا طاقتور قوم مخ د ځمکې نه فنا شو. کله چې دا قوم د دې ځای نه ختم شو نو دوی کورونه شل پاتې شو په دې ځای کې. په دغه زمان کې نور خلک رالل د عراق نه کوم د نبطي ویلی کېږي. دا خلک په تاریخ کې په نبطي باندې یادېږي. دا قوم په شام کې آباد شوی و هلته دوی یو غټ ښار آباد کړی د پیټرا په نوم باندې اوس هم هلته دا موجود دي د هغې باقیات. دا خلک هم د سمودیانو سره یو شان و یعنې غرونه به یې تراشله په دې کار کې ډېر ماهر و. دوی ولګېدل د شام نه راغلل د هجر دې علاقې ته د سمودیانو په دې کورونو کې هغوی آباد شو. هغوی ولګېدل نور کورونه یې ځانه په دې ځای کې جوړ کړل او د سمودیانو هغه کورونه یې د خپل ځان لپاره مسکن وګرځاو. و دې خلکو په خپله زمانه کې تجارت شروع کړو د خوشا قومونو سره. شام عراق او مصر ته به دې خلکو تجارت کوو په خپله زمانه کې. لیکن بیا رومیان راغلل او د دې خلکو په دغه ښار پیټرا باندې حمله وکړله کوم چې په شام کې موجود و. دا خلک یې دغه ښار نه وشړل او د روم امپایر دغه بادشاهان ولګېدل د دوی د علاقې په خپل سلطنت کې ورداخله کړه. نو په دې حملې سره د نبطیینو د علاقه دوباره شړل شوله. دوی چې په کومو لارو باندې تجارت کوو د علاقو ته هغه لارې بندې شولې په دې باندې. دې وجې نه د سمودیانو هغه کلی دوباره خالي پاتې شو. دې خلکو دغه کلی پرېښودو او په نورو ښارونو کې خواره شو او دغه کلی تر نن زمانې پورې خالي دی ویران پروت دی. دې وجې نه د سمودیانو په دغه کلي کې چې ډېر باقیات موجود دي اکثر مورخینو د دې نسبت نبطیینو ته کوي. و د سمودیانو هغه آبادۍ بدلې شوې وي. دې نبطیینو په هغې کې ډېر تغییر او تبدیل کړی او نن سبا چې موږ د کومې آبادیانې ښکاري دا د سمودیانو نه بلکې د نبطیینو دي. لیکن دا خبره د یو حده پورې صحیح ده چې خلکو پکې نوې آبادي کړې ده. لیکن د سمودیانو د زمانې چې کوم آبادي وه په غرونو کې هغه اوس هم موجود ده او دا په یو حدیث کې هم شته دی.
وکله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم امپایر سره د مقابله لپاره روان شو تبوک ته راغی نو په لار باندې د حجر په علاقه باندې تیریدو وي صحابه ولګیدل په دغه علاقه کې سوبه ویغه استعمال کړي بعضی کسانو په هغه باندې وړو واغېګل وي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي خلکو ته او صحابو ته وی شدوی ته دا تقریبا د 10 زر نسیوو دوی ته وی چې تاسو دغه شیزونه واړوي په کم کې شلوبه موجود دي او زر زر د الله رسول د دې علاقې نه ووتلو او صحابو ته وی چې تاسو په دې مسکن کې مې ساريږي په دې علاقو کې الله سبحانه وتعالى چې خلکو باندې کوم عذاب راوستي د سړي چې اجر د تاسو باندې راشي نو تاسو چې کله په دې علاقو باندې تیریږي نو خفګان اظهار کوي او خپل ژوند کې د الله ير را مخې ته کوي چې الله چې د تاسو باندې غوسه نشي الله سبحانه وتعالى د خلکو د باقیات زوم د عبرت د پاره پرې خو دي چې د عبرت واخلو نو چې وصل د سوغزي خان د خوشحاليږي ال سیر او تفریح کوي نو د الله سبحانه وتعالى د غوسې غټ سبب ګرځیدل شي په دې کې احتیاط پکار دی نو غرض می دا ملګرو چې الله سبحانه وتعالى مقدس مکینه د سمودیان په شان طاقتور قوم هلاک کو ختمې کو همیشه د پاره فنا کو لیکن په دې سمودیان کې کوم مرض پروت د شرک لږ زمانه بعد هغه په عراق کې راوچت شو په عراقیانو کې شرک شروع شو او کله چې خلک په دې شرک ډیر ورننه وتل نو الله سبحانه وتعالى دې خلکو ته یو اوچت پیغمبر راولېږي کوم د چې ابراهیم علیه السلام ویل کېږي